بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې. کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس چینل ته ښه راغلاست. مرګل نن چې په دې ویډیو کې زه ستاسو څخه یم کوم ټریکس یا ټپ دا د مایکروسافټ ورډ باره کې دی. اکثره خلکو پوښتنه کړې ده یا مشکل لري چې مونږ کله مایکروسافټ ورډ کې لیکل کوو نو کله پښتو او انګلیش لیکل چې سره کوو یو ځای نو هغه کې مشکل پیدا کیږي. یعنی پښتو کې انګلیش ورسره لیکو یا انګلیش سر ته ویسي یا انګلیش لیکو پښتو ورسره لیکو سر ته ویسي. نو دا مشکل څنګه حل کیږي؟ نو دې لپاره چینل سبسکرایب کړئ کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس او فیسبوک کې زما ګروپس هم کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس په نوم جوائن کړئ. راځم مایکروسافټ ورډ پروګرام اوپن کوم. مشکل اول ګورئ زه تاسو ته تشریح کوم. مثال په طور دلته زه راځم مایکروسافټ ورډ مې اوپن کو ځکه زه غواړم لیکل وکړم. مثال لنګویج مې پښتو ته واړولو رایټ خوا مې لیکل وکړم. مثال دلته لیکم سمپل یو مثال تاسو در کوم. وګوره اوس دلته پښتو انګلیش لیکل مثال او پښتو سره یو ځای کوم. ژبه پښتو د مثال لیکم اول ځل کمپیوټر چارلز بابیج مثال جوړ کړو. انګلیش کې زه نوم لیکم. ګوره چارلز بیل. ګوره انګلیش مې ورسره لیکلو که نه. دا وګورئ انګلیش د پښتو نه مخکې راغی. زیاتره کتابونو کې دا مشکل وي. زیاتره خلکو ورنه پوښتنه کړې چې دا مشکل څنګه حل کړو. نو ډېره لنډه طریقه یې ده. ډېره په اسانۍ سره دا مشکل حل کېږي. که څوک په مایکروسافټ ورډ پوهېږي دا مشکل حلولی شي. نو زه تاسو طریقه ښیم. ګورئ کله چې نوی ډاکومنټ واخیستلو مثال لنګویج زموږ څه شوه پښتو شوه. دلته تاسو سره اپشن دی ګورئ په نوم د رایټ ټو لیفټ ټیکسټ ډایرکشن. په دې به کلیک کړئ. چې په دې کلیک هم کو نو ګورئ کارسر وګورئ بلینک کم خواته راغو لیفټ خواته رایټ خواته. اوس مشکل نشته دی. اوس که تاسو دواړه لیکل یو ځای وکړئ کیږي. مثال ګورئ لیکم کمپیوټر اول ځل چارلز بابیج. ګورئ چارلز بیبیج جوړ کړی دی. او بیا مثال په طور تاسې مثال په طور بیا ورپسې باب جوړ کړی دی. ګوره باب. نو دا یو مشکل و. نو سمپل طریقه یې څه ده چې کله انګلیش او پښتو لیکل سره یو ځای کوئ نو همدا یې طریقه ده رایټ ټو لیفټ. صحیح شو. نو دا په دې اپشن به څه کوئ ډایرکشن به رایټ ټو لیفټ به کوئ. نو بیا چې کله پښتو لیکل او انګلیش سره یو ځای کوئ دې کې به هېڅ مشکل تاسو ته نه پیدا کېږي. بله یو پوښتنه هم شوې وه چې هم همدې ویډیو کې را کوم دغه خط ته خو موږ پوهېږو چې دې نه دې پورې دا ټول لاین ته وایي ریبن. ځینې وخت خلکو دا پوښتنه کړې چې دا زموږ نه شو کوي. دا کله شو کې کلیک کو کله شو کلیک نه کو نه شو کوي. دا مشکل څنګه حل کو چې دا راته دایمي دا ریبن وښیي دا ټیبونه پکې وښیي. نو اکثره خلکو ته دا ډېره غټ مشکل ښکاري. زه چا ته چې نه دغه نه مشکل غټ دی. چا ته یې وښیي والا دا وایرس والی دی آفس د سره انسټال که نه اپشنز دي. دلته موږ او تاسو وګورئ یو بټن لرو په نوم د ریبن ډسپلی اپشنز. دې کې باندې چې کلیک کړو کې درې اپشنونه دي شو ټپس اینډ کمانډس شو ټپس او هاو ټو هایډ ریبن. هغه دلته دا چکونه دي. که چېرته اول آټو هایډ ریبن ته چک وي غلطۍ نه دې ته چک لګېدلی وي نو بیا ګورئ کلیک سره به تاسو ته ریبن او ټیبونه ښیي. کلیک ایسته که نه یعنې آټو هایډ شو که نه. کلیک سره به شو کوي او ان کلیک سره به نه شو کوي. اکثره خلکو ته داسې شو کوي بیا دا مشکل نه شول کولی.
نو ریبش دلته چې غواړي چې یاره همیشه ورته ټپس او ریبن وښیي، یعنې چې کلیک هم نه وي بس دا دې شو وي. نو شو ټپس اینډ کمانډز باندې به کلیک کوئ. نو بیا که تاسو لاندې هر څه کار کوئ دا به ورته شو کوي. یا اکثره وخت داسې وي شو ټپس اینډ کمانډز، یعنې په ټپ چې کله کله ټپونه به ورته ښیي چې کله کلیک کوې ټپونو کې به تاسو ته کمانډز ښیي. نو دا هم یو مشکل دی. نو دې لپاره هم تاسو څه انتخابوئ؟ شو ټپس اینډ کمانډز به انتخابوئ. نو په دې شکل تاسو دا مشکل په مایکروسافټ ورډ کې حل کولی شئ. یعنې دې کې ما درته دوه ټپس ورته ټریکس ورته هر څه ورته درته وښودله. یو چې کله مونږ انګلیش یا پښتو لیکل سره یو ځای کوو دا مشکل څنګه، یو د دې ریبنز او ټپس مشکل و. ځینې ما ورته ویل پښتانه چې دا مونږ ته اکثره وخت نه شو کوي. نو د دې مشکل حل کولو طریقه مې هم په دې ریکارډ کې درته شو کړ. انشاءالله نور په دې کې ډېر ښه ټپس ټریکس ورډ ایکسل هم داسې هر یو پروګرام کې تاسو پوښتنه لرئ هم راسنه کولی شئ. او زه خپله هم انشاءالله کوشش کوم چې ښه ښه ویډیوګانې ښه ټپس ښه ټریکس درته وښیم. ځینې خلک وایي فل آپشنز کوم ته وښیم. فل آپشن ټول پروګرامونه را سره شته خو فل آپشن وخت نیسي. نیټ هم دلته تاسو افغانستان دی معلوم دی مشکل پکې ډېر وي. نو هغه مهم شیان انشاءالله په دې لنډو ویډیو کې درته شو کوم. د لیدو نه مننه. د چینل سبسکرایب کول هم د یاده ونه وځي. نور ملګري هم په دې چینل خبر کوي، انوایټ یې کوئ، سبسکرایب یې کوئ چې هغوی هم څه زده کړي. مننه د لیدو نه. ښه وخت. خدای پامان.